سلام دوستانو، دا دی تاسې د پښتو د زده کړې سلسله تر دې ځایه پورې ولیدل. موږ تر دې ځایه پورې خپل پوره کوښښ وکړئ چې په سمه توګه تاسې ته درس وړاندې کړو. له خپل کاري ټیم د سټینا پروډکشن له ادارې له ښاغلي شاه زمان میوندي او داود نورزي څخه ډېره مننه کوم چې د دغه ویډیو په جوړولو کې زما سره پوره کوښښ وکړئ او زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د کائنات څېړنیز او ژباړې مرکز له خوا څخه به موږ کوښښ وکړو چې په راتلونکي کې نورې داسې زده کړې داسې لکچرونه تیار کړو تر څو تاسې وکولی شئ د هیواد د ادبیاتو په اړوند، د هیواد د سیاست په اړوند، د هیواد د ژبو په اړوند او د هیواد د تاریخ په اړوند نور لکچرونه تاسې ته آماده کړو او تر تاسو پورې در ورسوو. یوازینۍ هیله مو دا ده چې تاسې موږ سپورټ کړئ، موږ تعقیب کړئ او موږ تشویق کړئ. موږ به ستاسې سره یو او تاسې به زموږ سره یاست. تر دې ځایه پورې و زموږ د دغې اولې برخې درس دا چې که چیرې په راتلونکي کې د خیره د دې درس بله برخه موږ جوړول، بیا به زه پوهیالی محمود مرهون ستاسې حضور ته حاضرېږم او د سټینا ټیم له ټول ګروپ سره به ستاسې په خدمت کې یو او که خدای غوښتله دا د علم بیړۍ به د خیره تر یو ځایه رسوو. د آباد او سوکاله افغانستان په هیله.